د ژبې د ترقي دپاره یا د ادب او د تاریخ د پرمختګ او ترقي دپاره په تعلیمي ادارو کې خاص یعنی حوصله افزا کار نه کیږي. په دې خفه نه یم چې عمر لږ دی، په دې خفه یم چې ارمان ډېر دی. نو په قدیم لهجو باندې دا دی چې له یو طرف نه د فارسي اثرات دي، فارسي په خپله ډېره یو خوږه ژبه ده او د ادب ژبه ده، ډېره علمي ژبه ده، د علمي ژبه ده. دا مشال ټي وي ډېر محترمو کتونکو اورېدونکو، د خپرونې ژوند او هلې ځلې سره ستاسو کوربه ساګر تنقیدي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او نن زموږ سره د جنوبي پښتونخوا نه راغلی یو ډېر قدرمن او دروند میلمه باور خلیل صاحب، هغه زموږ سره زموږ په دې خپرونه کې میلمه دی. ستړي مه شئ باور صاحب. په خیر دي. تاسو ته په خپل دې خپرونه کې هرکلی وایو او شمالي پښتونخوا د پراتلو ته هرکلی وایو. ډېره مننه چې ستاسو مشکور یم چې تاسو خپل دې چینل ته زه راوختم او ټایم یې راکړو او عزت مې راکړو. ډېره مننه، ډېره شکریه ستاسو. نو باور صاحب ډېر کار مو کړی دی په تعلیمي څانګه کې او کتابونه مو هم چاپ دي. کم کتابونه مو چاپ دي او څومره کتابونه مو چاپ کړي تر اوسه پورې؟ زما خو تعلق چې دی په ادب کې په تخلیق کې له افسانې سره دی او له شاعري سره دی چې دا دواړه مو چاپ کړي دي. او په تحقیق کې او په تحقیق کې ما چونکې ام فل کړی دی او نو له ام فل نه وروستو چې څه وخت موږ د دې ام فل سټډي کوله نو ماته دا اندازه وشوه چې دا چې کوم ریسرچ میتډالوجي ده دا چې کوم په پښتو کې څوک ام فل کوي یا پی ایچ ډي کوي نو هغه ټول یا د اردو کتابونه لولي یا د انګریزۍ نه استفاده کوي. په پښتو کې یا خو څه مضامین شته یا هرڅه واړه شانت تی پمفلیټونه شته په دې موضوع باندې. نو پوره یو بشپړ کتاب چې هغه د تحقیق ټول اړخونه کور کړي وي داسې کتاب نشته. نو له هغه نه وروستو بیا چې ما څومره مطالعه کړې وه یا څومره تجربه هم په دې دوران کې شوې وه نو هغه ما ولیکلو، هغه کتاب مې چاپ کړو. دغه کتاب په څه نوم باندې دی؟ د تحقیق لارښود. تحقیق لارښود جی ها. او له دې نه علاوه څه مقالې ورته په کوټه کې پر قلندر مومند او پیر محمد کاکړ باندې سیمینار شوی و نو هغه کې چې کومې مقالې ویلې شوي هغه مې دغه تالیف مې کړی دی او څه ژباړې مې کړي دي چې هغه د آواز دوست یو اردو کې یو ډېر شاکار کتاب دی چې هغه پښتو اکیډمي چاپ کړی دی. نو دا وخت مې یو کتاب چې تر لاس لاندې دی که نه هغه د پښتو نثر تاریخ دی په اردو کې دی. تاریخ دی. ټیک شو. د جنوبي پښتونخوا چې کومه لهجه ده او موږ ورته قندارۍ لهجه وایو، زمونږ دوه لویې لهجې چې دي دا په لیک لوست کې عامې دي، قندارۍ لهجه او یوسفزۍ لهجه. خو د قندارۍ لهجه کې ډېر خوږوالی سړی ته محسوسېږي. څه وجه کېدی شي دا؟ یقینا د دنیا په هره ژبه کې لهجې وي چې کوم په اطرافو کې ژبې ویل کېږي د هغوی سره چې کوم همسایه ژبې که نه نو د هرې طرف نه چې د هغه تر اثر لاندې دغسې خو مونږ ته دا ستاسو لهجه چې ده هغه زیاته خوږه ښکاري او تاسو وایئ چې دا زمونږ لهجه چې ده دغه زما په خیال ته چې یوه وجه خو یې دا ده چې چې کومه د ترقي راغلی ده یا تعلیم چې راغلی دی هغه نسبتا ستاسو طرف ته زیات اثرات زیات دي که نه نو د هغه اثرات خیر پر دې ژبه او پر دې لهجو پر دې باندې هم دی. او زمونږ طرف ته چې دی هغه لهجه چې ده هغه قدیم ده. نو په قدیم لهجو باندې دا دی
چې له یو طرف نه د فارسي اثرات دي. فارسي په خپله ډېره یو خوږه ژبه ده او د ادب ژبه ده، ډېره علمي ژبه ده، د علمي ژبه ده. د هغه زیات اثرات ورباندې شته. او دې سایډ ته ماته د هندي زیات اثرات زیات ښکاري که نه. نو یو لفظ یو وجه خو دا ده چې د هغه تلفظ یا ادایګي یا په هغه کې دخیل چې کوم لفظونه دي د فارسي له دې وجې نه خوږلت لږ زیات دی. او بل دا دی چې زمونږ خلک چې خبرې کوي که نه، هغه لږ داسې سلو سلو ګایي شي، دا لفظونه داسې کشوي که نه. تاسو چې دا تاسو لږ تیزې خبرې کوئ او نو ډېر داسې تیز تاسو لږ راکاږئ او موږ لږ راکاږو که نه. نو د هغه له وجې څخه خلک دا محسوسوي که نه چې د هغه خبرې وکړي نو په هغه باندې زیات خلک پوه شي، دغه مطلب زیات په اساني هغه ته انتقال شي او هغه ته ورسېږي که نه. نو زیات خیال کوي که نه چې دا لهجه یا خوږه ده یا پسته ده. ما ته خو بل داسې وجه نه راښکاري. ټیک. تاسو د شاعرۍ د کتاب ذکر وکړو چې تاسو یو د شاعرۍ کتاب دغه په څه نوم باندې چاپ دی؟ دا که چهره منوه. که چهره منوه. که چهره منوه. ټیک. نو بیا خو راسره یو کلام هم راسره شریک کړي. امینوال به ته خوند هم وخت ډېر ښه دی. زما تر وس زما تر ځان ډېر دی، غم د بېلتون دی تر امکان ډېر دی. د دې دنیا په چلن پوهه نه شوم. د دې دنیا په چلن پوهه نه شوم. څه چې دانش مې تر وجدان ډېر دی. د دې دنیا په چلن پوهه نه شوم. څه چې دانش مې تر وجدان ډېر دی. څومره غره ومه په دې تصور، څومره غره ومه په دې تصور چې زما عجز ستا تر شان ډېر دی. طوفان کرا هم شي نو تیر به هم شي، د طوفان دار لا تر طوفان ډېر دی. په دې خفه نه یم چې عمر لږ دی. په دې خفه نه یم چې عمر لږ دی. په دې خفه یم چې ارمان ډېر دی. په دې خفه نه یم چې عمر لږ دی. په دې خفه یم چې ارمان ډېر دی. څومره چې ستا مینه کې غرق یم ښه یم. څومره چې ستا مینه کې غرق یم ښه یم. باوره سود مې تر زیان ډېر. او په جنوبي پښتونخوا کې د پښتو ژبې دپاره په تعلیمي څانګو کې څومره کار کېږي؟ د ژبې د ترقي دپاره یا د ادب او د تاریخ د پرمختګ او ترقي دپاره په تعلیمي ادارو کې خاص یعنی حوصله افزا کار نه کېږي. ها البته دا دی چې په میټریک کې هم د پښتو پیپر وي، خو هغه ورته ویل کېږي نه، خو چې د چا شوق وي نو هغه بس هغه اختیاري مضمون هغه ایښی دی، خپله له تا له ما له بل نه زده کړه کوي او بیا هغه امتحان ته تیاری کوي او هغه وایي. بیا په بي اس لیول باندې او په ماسټر لیول باندې په ام اس ام فیل پی ایچ ډي کې هلته بیا دا د کالجونو او په یونیورسټو کې پوهنتونونو کې چې دی هغه بیا استادان شته، د هغوی نه بیا دوی زده کړې کوي. خو نن سبا دا دی چې هغه ماحول دا د تحقیق ډېر ښه شوی دی که نه. مطلب په ام فیل کې داخلي زده کوونکي اخلي، پی ایچ ډي کوي، نو د هغه دپاره یو ښه رجحان جوړ شوی دی. نو لګیا دي، نو هغه خپله د ژبې په ترقي کې د ادب په ترقي کې خپل یو رول یو کردار لري. خو هغه بهرحال ښه دی، حوصله افزا دی. ډېره مننه کوو موږ د خپل ګران میلمه پروفیسر د باور خلیل صاحب چې هغه نن راغی زموږ سره په دې خپرونه کې زموږ سره خپل خیالات شریک کړو، زموږ سره خپل شعرونه شریک کړو. ژوند او هلې ځلې تر د بلې خپرونې پورې د یو بل نوي میلمه سره تر هغې پورې زه او زما ملګری حمید الرحمن همدرد صاحب ستاسو نه اجازه غواړو. په لوی الله مو سپارم.